د نن دوشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محترم مولوي امیر خان متقي ترکمنستان ته د سفر په ترڅ کې د یاد هیواد په پلازمینه اشقاباد کې د افغانستان له سفارت څخه لیدنه کړې. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل په استقلال ملي تخصصي روغتون کې د انډو یورولوژي ماشینونه فعال او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د اسلامي هیوادونو سازمان له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د کندهار ښاروالۍ په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې یادې ښاروالۍ د خپلو انکشافي کارونو په لړ کې دا ځل د ښار په اومه ناحیه کې د 4 کوڅو د کانکریټ کولو چارې راپیل کړي دي. د نیمروز په زرنج ښار کې د 2000 متره سړکونو د اسفالټ کولو چارې پیل شوي. د پروان په مرکز چاریکار ښار کې د لا ښه امنیت په موخه سلګونه کیمرې نصب شوي. فراه ولایت کې د څه باندې 23 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سړک رغنیزې چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د هیواد په ټولو ولایتونو کې د تېرې شپې راهیسې اورښتونو کروندګر هیلهمند کړي دي. د لوړو زده کړو وزارت علمي معین د هرات پوهنتون د سړکونو چوک جوړونې پروژه پرانسته. او وروستی خبر د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې خبر ورکړی چې نن په جوزجان کې پر یوه قاتل د قصاص حکم تطبیق شو. دا په داسې حال کې ده چې 3 ورځې وړاندې په غزني کې هم پر 2 قاتلانو د قصاص حکم تطبیق شوی و.